دا وظیفه صرف یولس ورځې وکړه، د هر طرف نه به تا ته د نکاح پیغامونه را روان وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، که د چا رشتې بندې شوي وي، هغوی د دې د وجې نه ډېر سخت پریشانوي. بعضې وخت کې د هلکانو رشتې بندې شي، یعنی د کور والا لاړ شي د جنۍ پسې، جنۍ والا چې کله هلک سیکي نو هغوی وروستو شي هغې خوښ نه شي، یا کله کله یوه رشته د یو جنۍ پسې لاړه شي او هغه جنۍ چې کله هغوی وګوري هغې چې دی خوښه نه شي، بلکې رشته بیا پاتې شي. کله کله داسې هم وشي چې یو جنۍ پسې یوه رشته لاړه شي، هغوی واپس کی، دویمه لاړه شي هغوی واپس کی، وی دا موږ نه ورکو، درېیمه څلورمه پنځمه لاړ شي هغوی واپس کی، وی دا موږ نه ورکو. بیا کو هغه جنۍ پسې نور خلک ځي نو هغه نور خلک یې منع کوي، وی هغوی دا جنۍ نه ورکوي. یعنې په هر څه عرض سره چې دا جنۍ د رشتې نه منع شوي او دې سره هېڅوک نکاح نه کوي، نه ورته څوک د نکاح پیغام را لیږي، نه څوک رشتې پسې راځي، نه څوک تپوس کوي. او که څوک داسې دې پسې راشي نو بیا دا جنۍ خوښه نه وي، دې ته وي رکاوټ د رشتې. د دې رکاوټ د ختمولو دپاره د سورې مزمل د 11 ورځو ختم دی. 11 ورځې مسلسل وکړئ. طریقه درته ښیم. که 11 ورځې مسلسل د سورې مزمل دا ختم وکړئ نو انشاءالله چې په 11 ورځو کې دننه یا چې څنګه دا 11 ورځې دا ختم پوره شي، ډېر زیات کم طریقې ده. نو چې کله دا 11 ورځې تېرې شي د هر طرف نه به د نکاح پیغامونه را روان وي. که دا د هلک رشته وي او هغه بنده شوې وي، لکه یو ملګری راته وویلې، وایي زه دا نه ویم چې ما ته د پلانکۍ رشته میله شو، پلانکۍ او پلانکۍ، وایي زه صرف دا غواړم چې بس په هر ځای کې خو چې ما ته رشته میلو شي. پیسې را سره ښه ډېرې دي، مال دولت را سره ښه ډېر دی، هر څه مې ښه ډېر دي، لیکن رشته ما ته نه میلاویږي. څه داسې خاص وظیفه راله راکړه چې ما ته دا رشته میلو شي. نو هغه وروڼه او هغه خویندې چې د هغوی رشتې بندې وي او خواهشمند دي چې ما پسې پیغامونه ډېر راشي، یا دې زما رشته په ښکلي ځای کې په نیک خاندان کې وشي، نو هغوی دې د سورې مزمل دا ختم وکړي. د دې وظیفې او د دې ختم کولو طریقه ډېره اسانه ده. راځئ د دې طریقه ورته ښیم. د دې طریقه دا ده چې روزانه د سحر د مانځه نه پس که دا کس یې پخپله کوي، دا جنۍ او هلک، نو ډېره ښه ده. او که دوی یې نشي کولی، د دې جنۍ مور یا پلار یا د دې هلک مور او یا پلار، که مور او پلار یې نه وي نو خیر دی، وروڼه وله هم کولی شي. خو د ټولو بهترینه خبره دا ده چې کله چې دا جنۍ او د هلک پخپله دا وظیفه وکړي. د سحر لمونځ چې کله وکړې، د سحر د لمونځ نه پس به کښېنئ او په یو ناسته باندې به 7 کرته سورې مزمل ووایئ، 7 کرته. او سورې مزمل دې وویلې، د هغې نه پس به 100 کرته درود شریف ووایئ. مخکې مو نه ویلې، وروسته یادوم ښه. د هغې نه وروستو به یو تسبیح یعنی 100 کرته درود شریف ووایئ. او د هغې نه پس بیا د نیک ځای او د نیک رشتې سوال کوه، یا الله ما ته په ښکلي نیک ځای کې رشته راکړي. او که چاته د سحر د مانځه نه پس ډېره ګرانه وي، د هغې کار روزګار ډېر وي، نو بیا هغو له پکار دي چې د ماسخوتن د مانځه نه پس څنګه لمونځ وکړي، د ماسخوتن لمونځ څنګه وکړي. په همغه اودس کې د هر څه نه مخکې په یو ځان له ځای کې کښېني اتحیاتو په شکل باندې، او د قبلې طرف ترې مخکې او سورې مزمل دا د 7 کرته ووایي، 7 کرته. او د هغې نه پس دی 100 پیرې درود شریف ووایي. او بیا دې د خپل حاجت دپاره سوال وکړي، یعنې که د چا رشته وي او رشته بنده وي، د هغې دپاره د سوال وکړي. انشاءالله 11 ورځې د مسلسل دغسې عمل وکړي، انشاءالله چې په 11 ورځو کې دننه به هغوی ته په یو نیک او ښکلي مزیدار ځای کې چې د دوی د زړه خواهي شي، په همغه ځای کې به دوی ته رشتې میلاو شي.
نو یو ډیره زبردسته وظیفه ده، هر څوک یې کولی شي او هر څوک د دې نه پیدا اخیستلی شي.